خپله باندې حاجیانو له هر کال ټریننګ ورکوم چې څومره حاجیان دي زه بیت الله شریف ته تللی وم یو درې څلور میاشتې سفر و زما نو هلته یو حاجي صاحب زه وګرځولی یم عالم و او ما ته یې ویې راځه تا ته زه ناشنا ځایونه ښیم نو مختلفو ځایونو ته یې بوتلم نو زه دې مولانو سره اکثر خاندم زه هم زه تش مولا نه یم او ما نه د ګټې دیوال راځي الحمدلله او د خښتې دیوال هم کولی شم د بلاکونو د بجلی فټنګ رالم راځي د اوبو زه دې خپلو مولانو ته وایم نو ما سره شاګردي وکړه چې دا درته زده کړمه بس کتاب هم ووایې او پیسې هم ګټئ نو زه پیدا شوی یم په دې آبادو کې نو ما هلته کې زه یو ځای ته بوتلم هلته درې ستنې داسې جوړې وې نو ما چې د انجینر په دې اصولو باندې هغه ستنو ته وکتل نو د درېو واړو ستنو ته ضرورت نه و بس یوه ستن په کار وه چې دا بینچونې ورته راوستې وې نو ما هلته هغې مولانا نه تپوس وکړو چې دا درې ستنې دلته ولې جوړې کړې دي بله د دې درېو ستنو منځ کې دا چت خالي و نو ما ته یې وی چې دا د ام ایمن رضی الله تعالی عنها کور دی د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایل چې د شپې راویښ شوم نو چې ما چت ته وکتل نو دا چت نه ما اسمان کې ستوري ولیدل ترکیانو هغه زمانه کې دا لفټ سیسټم نه نو ترکیانو دا ځای کې ستنې جوړې کړې دي او دا چت یې پرې نه دی جوړ کړی دا تعبیر دی د دې خبرې چې په دې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې وده نو ما د هغې تصویر واغست بیا یو ستن وه د هغې په منځ کې دلته کې یو اوسپنه ټکوالې وه ما چې هغې اوسپنې ته وکتل په هغې پورې د څه تړلو انتظام نه و نو ما ته هغې حاجي صاحب وي هغې مولانا چې دې ځای باندې بوراک تړلی و دا تعبیر یې ځکه ورکړی دی بیا یو زه بل ځای ته بوتلم هغې ځای دا ډیزاین جدا و ما ته یې وی چې دا د دار ارقم کور دی چې دلته به کم مسلمانان شو دلته به راتلل بیا یې مطاف شریف کې ګرځولم هلته په یو خښ د ماربلو باندې ودرولم ما ته یې وی دې ته لاندې وګوره چې ما هغې ته لاندې وکتل په هغې کې یو درې سوري و داسې تور سیمټې پکې اړولي ما ته یې وی دا زمزم کوی دی اصلي اوس یې دې ځای نه منتقل کړی دی لاندې ورته کسان راځي بیا یو ځای ته بوتلم دا ځای پکې صرف شته اوس نور نشته بیا یو ځای ته بوتلم په هغه ځای کې ماربل لګېدلي دي زیړ او سپین ما ته وی دا هغه ځای دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ابو جهل په مشوره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دلته لرې اچولی شوي و دا تصویران ما اخیستي وو د دې دپاره چې دا به زه تصویران کوم بیا به یې په ټریننګ کې حاجیانو ته ښیم کو زه ورسره وم نو دلته به ورته ښیم او کنې نو ورته به وایم چې دا ځای به ګورئ زه چې واپس رالم د حج نه نو زما موبایل کار نه کو نو ما یو مرید له ورکړو مې دا اوسه او دا مستري ته وښیه چې دا ټیک کړي هغه راته ټلیفون وکړو په خپل موبایل وی چې پیر صاحب دا خو هینګ شوی دی اوس کار نه کوي نو مې څه چل به ورسره کو وی دا به پارمیټ کول راځي نو ما ودې پارمیټ یې کړ مې پارمیټ په پکې څه څیز نو خفه کېږې به نه مونږ اکثر سفر باندې ځم نو زه چاته وایم لوکیشن راولېږه نو ډېر کسان راته وایي دا لوکیشن دلته نه خرڅېږي نو زه هم تاسو ته هم ګناه نشته ما ته هم نشته نو خلک خو هسې بنیریان و مورخان دي بنیریان سادهګان دي نو دا ټول یو شان یو مونږ ما ورته یې پارمیټ یې که هغه چې پارمیټ کو نو هغه چې موبایل راوړو پای کې هېڅ شی نو ما ورته یې نېکبخته په دې کې خو ډېر سامان و وی خو تا ته ما ووي چې پارمیټ کوي نو ای زما ورونو چې چېرته جلسې له مظاهرې له او چېرته پروګرام له دې به چیه کېده که نه دا دومره تقریر په تا پسې کومه تا به خدای کله پوه کوي کېده مړه نو د شیشې په موبایل کې چې د چا ډیوټي نه وي د شیشې په موبایل کې خبرې مه سیو کوئ